बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو نننې کلاس ډیر زیات مهم دی په دې کې به زه تاسو ته د کوم نه چرته یو کس پوښتنه وکړي چې څه وخت دی وس نو موږ ورته په انګلیسي کې څنګه وایي راځي دا ډیر ضروری کلاس دی ټیم نه خرابو خپل کلاس شروع کوو پهلنې حکم چرته د یو کس نه موږ د یو کس نه تاسو کو چې څه وخت دی نو په انګلیش کې ورته وي what time is it یعنی څه وخت دی کو ته ورته به وای چې دا ټیم دی نو ته ورته it's 8 o'clock یعنی 8 بجې دي بیا کو چرته د 15 منټه د پاسه 8 بجې یعنی 15 منټه د پاسه 8 بجې نو دا ورته موږ په انګلیش کې څنګه وي دا ورته موږ وي 5 past 8 یعنی 15 منټه د پاسه 8 بجې دي یعنی کو داسې 10 منټه د پاسه نو داسې ورته موږ څنګه وي موږ ورته په انګلیش کې ویلې شو 10 past 8 کو بیا چرته 15 منټه د پاسه 8 بجې یعنی په باندې 8 بجې نو بیا ورته موږ په انګلیش کې څنګه وایو بیا ورته موږ په انګلیش کې وایو quarter past 8 یعنی په باندې 15 بجې دي دغه رنګ کو 20 منټه د پاسه نو بیا ورته موږ په انګلیش کې څنګه وایو 20 past 8 په دې کې هم ملګرو تاسو زدا رولز خیم په دې کې صرف ما تاسو ته 8 راولې دي په دې کې ما 8 راولې نو کو دغه رنګ 9 نو تاسو ورته 9 o'clock کو 10 نو تاسو ورته 10 o'clock دغه رنګ کو اوس خو دلته موږ ته 15 منټه د پاسه 8 بجې نو موږ وي 5 past 8 دا کو چرته 9 نو تاسو وایي 9 past 8 کو دا چرته 10 نو تاسو وایي 10 past یا مطلب 5 past 10 کو څومره هم تاسو په خپل هم پیښوي سه کو نه سه پیښوي نو ماته په کمنټ سیکشن کې ضروری وای دا رنګ ملګرو کو کله موږ سره 8:30 بجې شي یعنی 10 منټه د پاسه 10 منټه د پاسه ته موږ سویل شو 8:30 بجې هم ورته په پښتو کې ویل شو نو موږ ورته په انګلیش کې سوي it's 8:30 نو تاسو ورته سوي 8:30 یعنی 8:30 بجې دي آلته تاسو ته ما په کلاس په سر کې it's لیکلو نو تاسو ورته صرف it's وای او بیا ورته امدا وای چې راځي درته کم یم کو دغه رنګي اوس موږ سره 15 کم شي یعنی 15 کم نه خښولې نو تاسو ورته سوي 25 to 9 یعنی 25 یعنی 15 منټه کم سدي 9 بجې دي دغه رنګ کو موږ سره 8:45 یعنی په کم موږ سره 9 بجې نو تاسو ورته سوي quarter to 9 یعنی په کم 9 بجې دغه رنګ کو موږ سره 10 منټه کم 9 بجې یعنی 8:50 تاسو ته په پښتو کې هم 8:50 یعنی 50 منټه د پاسه 8 بجې دغه رنګ هم درته مو بیا تاسو د څه هم ویل شي 10 کم 9 بجې نو تاسو بسوي 10 to 9 تاسو ورته وي تاسو ته ما په کلاس کې مخکې لیکلو چې it's به څه خامخوي it's 10 to 9 یعنی 10 کم 9 بجې دغه رنګ موږ سره یو بل ټکی هم را سره 8:55 ته موږ سوي 5 to 9 یعنی 15 منټه پکې پاتې دي غونې 9 بجې دي 5 to 9 یعنی 15 منټه کم 9 بجې دغه رنګ کوم سره 9 بجې تاسو ورته وي 9 o'clock ملګرو بس په دې شارټ ویډیو کې تاسو تمام دغه راوړو چې موږ نه چرته یو کس ته پوښتنه وکړو نو موږ ورته ټایم څنګه وي زه امید کوم چې ان شاء الله دا کلاس به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ کو بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله هم نو دا هیڅ ټینشن مالې ما ته بالکل کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ بیا هم ز تاسو په دې باندې په اسانه طریقې سره پوهه کوم ملګرو ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوی ویډیو کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ د الله په امان